تقریبا زه یم رابعه که یم او نن په امانګړ کې موجود یم نوشهره سایډ کې او دا تاسو کتی شئ نن چې دلته کې دا څاروي تاسو کتی شئ دي چې دي د دې ډېر زیات د سیلاب د دې دردناکې کیسې نه پس او د دې حالاتو نه بعد دي دلته کې راشفټ شو او دا څاروي هم دلته راوستل نو موږ به ډېر ټایم نه اخلو دې سره به ستاسو خبرې اترې کوو چې د دې حالاتو باره کې څه وایي د دې دا راته ووایئ چې تاسو دلته کې د څه وجې نه موږ خو لکه څنګه خو پاخه مکانات دي خپل پخې دیرې مو دي هر څه مو پاخه دي خو چې سیلاب را باندې رالو د شپې راووتو پش په پکې راووتو ساره پورې لګې وو هغه سیلاب لا دونه لا څنګه سړي راوړي په اوبو کې مو تاسو خو کورونه هم دغه شي کورونه نه چې هر څه پرېوتي دي ستاسو خاندان او دا ټول بچي مچي دا بچي مو ټول تللي دي په دې ښاري ته موخ کې دي موږ ته نه دلته به کلي سره پلوتي دا خو ستاسو لپاره خو ډېر زیات ګران دي ګورنمنټ طرف نه یا داسې څوک راغلي ستاسو د مدد لپاره دلته داسې خاص څوک نه دي دغه شوي بس په لاره باندې داسې څوک دغه شي ودرېږي داسې دغه راشي او بس تپوس پوښتنه وکړي او بس روان دا خو ډېرو خلکو نه ما دلته کې دا کیسې وویل هر څوک وایي چې مطلب نو همداسې لکه حالات ډېر خراب دي چې اوبه دومره سر نه ما وایي زه دننه هم ځم خو دننه چې اوبه تللی نه شي نو ډېرې زیاتې نو هغې وایي چې لکه د ګورنمنټ طرف نه یا داسې څوک ادارو طرف نه څوک نه دي راغلي بس دغه لارې باندې څوک دغه والی به دی تاسې ودرېږي او دغه وکړي بس بیا ترې روان شي د دې خوراک بس موږ خپله په پیسو راوړو بس بوسونه هم راوړو بورې هم راوړو هر څه راوړو دا به کاکانو په بیه وایسته فصلونه هر څه ټول تباه دي پکې ټول دا خو موږ نیم سامان پاتې شوی دی دا خو موږ راغونډوو دلته دغه کله په ځمکو وتاشو کله په څه خلبانانې دا یم خوارانې دغه دي دا تاسو اوس لیدلي دا هغه سره خو دا ټول څاروي ولاړ دي دې خوا ولاړ دي دې خوا ولاړ دي او دې ډېر زیات سیلاب کې چونکې د شپې ټایم کې په دې باندې سیلاب راغلی او دې خپله خبرو کې چې زموږ سر نه اوبه اړېدي نو تاسو بیا خپله سوچ وکړئ چې دې کې به د دې سامان او د دې هغه کور څنګه بچ کېدو او دا څاروي د دې خوراک شو د دې دا پالنه شوه دا به دې څنګه کړي ډېر زیاته ګران کار دی نو ګورنمنټ طرف نه دې لپاره څه امداد نه دی شوی نو د دې هم یو ګورنمنټ دا یو میسج دی تاسو هم د ګورنمنټ هم دا میسج دی چې هغوی دلته راشي ویزټ وکړي په خپله او د دې د حالات وګوري د دې د سچویشن دلته کې وګوري چې څنګه کار روان دی او دې را ژوند څنګه کوي نو ډېره مننه تhank you so much تاسو مونږ ته بس ورته دي مونږ ته د خپل دغه نشته د دوی خوراک غریبانانو دلته په رودونه ولاړ یې دغه ډاکټرانو د یو ځای بل ځای نه راځي او دا جوار خرڅوي دا لسو شی ته دلته په 500 خلکو دغه خلکو ته مې غلطې پرک وایي ثواب دغه نه پر ټول را روان دي چې ګراني هم پکې راغلي ګراني د لسو شی 50 ته چې مونږ مخکې یو شی په 500 وړو نه هغې راپسې په 1.5 کړی نو مونږ څه چلو کوو دې ځناورو سره به څه کوو موږ خو به خپله نارم تېره کړو دا غریبان کومې پورې به دا پیسې انسان سره یي ځکه چې ستاسو خو نوکرۍ هر څه ودرېدل بالکل پټک څه ختم نه کوي هغه خبره په یو روزګارونه ختم دي هر څه ختم دي ډېره مننه ستاسو او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې ستاسو دا میسج بس تاسو په دغه سره به کېږي نو نور خو دا مونږ که تاسو مخکې کله خبره نو مونږ ته به څوک راشي راځي هم ستاسو په دې میسج سره به انشاءالله زه به خپل ډېر کوشش کوم ستاسو ډېره مننه ستاسو